د ګلبدین حکمتیار تر مشرۍ لاندې حزب اسلامي پرون یو ځل بیا کابل ښار کې لاریون وکړ او د افغانستان نظام او حکومت خلاف څرګندونې وکړې. ګلبدین حکمتیار یاد لاریون ته په داسې حال کې وینا وکړه چې زرهي اتاق کې ناست و او بیا یې د شهادت مرګ یاداوه. نوموړي په خپلو خبرو کې همدا راز وویل چې د افغانستان د سولې په اړه د استانبول راتلونکي ناسته کې د افغان حکومت خلاف به د حزب اسلامي او وسلوالو طالبانو دریځ یو وي. خپل انتظار نه هم اوچت کړو. دا هیله را سره پیدا شوې چې د ترکیې په ناسته کې به نه یوازې موږ دواړه ګوندونه واحد دریځ ولرو بلکې نور به هم دې ته چمتو کړو چې د افغانستان د بحران په ارتباط خلافات ختم کړي او واحد او ګډ دریځ. د چارو یو شمېر کارپوهان وایي د زرهي کوټې څخه شهادت ته تیاری او خلک ورته هڅول ښیي چې د یو شمېر ګوندونو مشران د مړینې له ویرې ځانونه خوندي کوي، خو عام افغانان د خپلو شخصي ګټو لپاره کاروي او ان جګړې ته یې هڅوي. دوی وایي د حزب اسلامي له لوري افغان حکومت خلاف لاریون او مخالفت توجیه کیدای شي، خو د نظام پر وړاندې بغاوت او څرګندونې باید قانوني تعقیب شي. د چارو د کارپوهانو په باور پاکستان د طالبانو په مرسته په نظامي برخه کې په افغان حکومت فشار واردوي او د یاد هیواد په مرسته د حزب اسلامي لاریونونه د سیاسي فشار د وسیلې په توګه کاروي. تر ناس د دولت تر چتر لاندې یو چغې وایي دولت تهدیدوي. اصلا په دې دولت کې هم چیرې نشته. کنې داسې خلک باید زندانونو کې پراته وای، داسې خلک باید محکمه شوي وای، د دوی نه د 45 کالونو د خساره جبران ته نشوي وای. هر څوک د افغانستان د اساسي قانون پر اعلای کې کوي چې خپل خواهشات، خپل نظریات، انتقادونه بیان کړي، اما دا چې نظام ګواښي او خلک د نظام په مقابل کې راپارول کېږي چې نظام گویا نظام ته سقوط ورکړي. زه فکر کوم دا نه ولس هغه چا سره مني، هغه څوک سره چې دا ګواښونه کوي، او نه بین المللي قوانین او نه داخلي قوانین، او دا د ټولو په مقابل کې خو یو کس نشي کولی چې ودرېږي. په ټولنیزو رسنیو کې هم ګڼ شمېر افغانانو د زرهي کوټې څخه د ګلبدین حکمتیار وینا عجیبه بللي او لیکلي دي د حزب اسلامي مشر په تیرو 50 کلونو کې د افغانستان د هیڅ نظام سره نه دی جوړ شوی او تل د تخریب په هڅه کوي. تیره میاشت د افغانستان د سولې په اړه د مسکو غونډه کې هم ګلبدین حکمتیار د جمهوریت د پلاوي سره په سفر او روسیې کې ګډون ونه کړ او هلته طالبانو سره جلا ناستې او خبرې وکړې.